صلی الله علیه وسلم فرمایي په آخر زمانه کې چې دجال راوځي دا به د کوم ځای نه راوځي یو روایت کې راغلی دی چې دا به د اصفهان نه راوځي اصفهان دا په ایران کې یو ښار دی چې دا به د دغه ځای نه راوځي او دا به د دریاب نه راوځي او دلته یو دریاب هم شته دی د یو ټاپو نه به راوځي او د یو جزیرې نه او په بل روایت کې راغلی دی چې دا دجال راوځي دا به د عراق او د شام په مابین کې یو ځای دی د هغې نه به دجال راوځي او بل روایت کې راغلی دی چې دجال راوځي دا به د خراسان د علاقې نه راوځي د احادیثو په منځ کې منافات نشته دی بلکې دا خراسان چې د عراق ته ویل کېږي ایران ته ویل کېږي او د روس بعضې علاقو ته هم خراسان ویل کېږي او د افغانستان او پاکستان په دې باندې د خراسان اطلاق کېږي چې د دې علاقې نه به دجال راوځي او بیا به ګرځي په دې دنیا کې نو دجال چې بیا راوځي د اصفهان نه نو د دې سره به یهود ملګري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي 70,000 من یهود اصفهان او یا ضرب سره د اصفهان نه یهود ملګري د دجال په تابعداري کې او د سره بګرځي په دې دنیا کې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دجال د ملګري چې دي علیهم الطیالسه په دې باندې غټ غټ صادرونه وي طیالسه جمع د طیلسان د ویل کېږي هغه غټ غټ صادرونه د چې د تکبر د وجې نه انسانان په ځان باندې اچي د دې وجې نه بعضې علماو د صادر ته مکروه ویلی دی چې دا صحیح نه دی چې صادر انسان استعمال کې د دې استعمال وای نه دی پکار خو لیکن د تکبر د وجه نه صادر استعمالول او ځان پکې مکمل راتاول د دینه من راغلی د نور عام صادر هغه جایز دی که څوک استعمالي په دې کې څه ممانعت نشته دی خو لیکن غټ صادر او ځان پکې مکمل راتاول او د تکبر د وجه نه صادر استعمالول د دینه چې کوم د ځان ساتل پکار دی ځکه دا د دجال د ملګرو نښې دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي كأن وجوههم المجان المطرقه وای د دجال د ملګرو چې د مخونه چې دي ګویا کې د دې مثال د سید لکه یو ډالي او هغه په چټکی باندې واله شي وتوګل شي د سي پیل مخونه به د دجال د ملګرو لکه د ایرانانو او د ازبکانو چې کوم مخونه دي د قرنګ مخونه به د دجال د ملګرو به عادت سره بګر